ډېره حوصله وکړله. اوس به د تا ډېر خلک راځي دلته به کنځلې کوي، بادرات به کوي، د تا هغه آرمي چې د هغه به راځي وروره قیسې به کوي. څومره ویډیوګانې د ما پسې جوړې کړلې. دا د تا آرمي چې نه زه دې په پتلون کې کړلم، د ما د ګیرې بې عزتي دې وکړله، د ما د لونګۍ دې وکړه، د ما د دین سپکاوی دې وکړه، دغه د تا آرمي راجیګ سو، د نجیب په سر باندې څه رقم نخرې وکړلې. خو استقامت او مقامت څه ده؟ هغه د خلک له ما نه زده کړي. استقامت او حوصله پاک نفس غواړي. نه د زما مور پرېښوده، نه د زما خور پرېښوده، نه د زما مېرمن پرېښوده، نه د زما کوچنۍ لور پرېښوده. ټول دې راته وکنځل، ټوله ورځ تر اوسه پورې په زرګونو ویډیوګانې دې جوړې کړلې. دا د تا آرمي جوړ کړه. دا تا کمنټونو کې راته لیکل چې موبین را باندې مړ کوئ مه، خو موبین حوصله وکړله، کوشش یې وکړه چې ستا په اړه یو څه پلټنه وشي. موبین کوشش وکړه چې له کمرې نه اخواتم د تا ژوند باندې خبرې وکړي. دا مې مسؤلیت ده چې افغانان ستا له کرغېړن تاریخ او کردار نه خبر کړم. سبا یو څه خبرې درته لرم. 12 بجې د شپې د افغانستان په وخت افغانانو ورونو بیا هغه نه وروسته حسیب ته اختیار ورکوم. چلنج د حسیبه وروره تا ته، وروره زما خبرې رد که. ما ته ووایه تا دروغ ویلی دي، ما ته ووایه ته منافق یې. بس چې هر څه تا وویلې زه به د همغه مطابق تا ته جواب درکو. ما یوه هفته شپه او ورځ د تا په خاطر یوه کړې وه چې زه دا خبره تصدیق کړم، باوري شم چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده. پرون 120% زه باوري سولم چې دا بېناموسي تا کړې ده. تا پردی حریم مات کړی، تا د بل په ناموس لاس اچولی، تا د بل د ښځې د میړه په مخ کې د هغه بې عزتي کړې ده. نو بیا به سبا ته انشاءالله نور ترتیب کو. د لغمان ډېر ښه خلک دي، ډېر نارینه خلک دي. نه پوهېږم چې تا رمونه یې څنګه په لغمان پورې ځان تړې. سبا به ما تا د علماو توهین وکړه، تا د مجاهدینو توهین وکړه، تا د مدارسو توهین وکړه، تا د صحابهو توهین وکړه، تا قرآن کریم ته په سپکه وکته، تا د رسول الله دین ته او د هغه ورثهو ته په سپکه وکته. انجام داس تا په قاري سعید پسې ډېرې خبرې وکړلې. کله چې قاري سعید باندې سخت حالات راغله، نکاح خړې ښځه یې وه، نو تا ډېرې بیلچې وګرځولې. قسم مې دې په خدای وي چې نن د قاري سعید غچ درنه وانخلم که دې پرېږدم. تا د قاري سعید حریم تیکه تیکه که. ته د قاري سعید حریم ته ننوتلې او هره ورځ به د بیلچه په اوږه نیولې وه، تا په هغه ځان مشوره کوه. نن د قاري سعید یو عسکر ته الله پاک موقع ورکړې، خو تا ډېر نه بې عزته کوم، صرف وخت در کوم. بس ته پوهېږې چې په قاري سعید به څه تېرېدل؟ ته پوهېږې چې قاري سعید نیم تاسو ویلې اوبه که څه مو نه ورته ویلې. خو قاري سعید مظلوم، الله پاک یې غږ واورېده. ما او تا به انشاءالله سره ګورو. د تا سره د ما ډېر کارونه دي. اوس د حمزه، د تا د آرمي، د تا د فوز، د تا د خپلو، د تا د پردیو، د ټولو د لاس خلاص شي. اوس د تا ګریوان ته د ما لاس ورسېده. هر څه چې ما غوښتل
له هغه نه ډېر زیات مخکې لاړلم. نن زه د هغه مور غږ او حوصلې چې ډېرې چغې ولې تاوان اورېدلې، نن د هغه غږ ما ته راورسېد. نن د هغه ورور چې تا یې په ناموس تېری کړی د هغه غږ ما ته ورسېده. نن د هغه پلار او د هغه سپین ږیرې غږ تر ما ورسېده. همدې ته دیموکراسي وایي، دغه ته حقوق بشر وایي، دغه ته د ښځو حقوق وایي. همدغه مو هدف و. عزیزانو، یوه خبر درته کوم، د الله په ذات قسم په صداقت درته کوم چې میډیا کې شهرت مه غواړئ. میډیا کې شهرت زندان ده. میډیا کې شهرت زندان ده، زندان. میډیا کې څه مشهوره څه خپل فامیل د ځان سره چیرته نشي بولی. میډیا کې څه مشهوره څه ډېر په احتیاط به قدم ږدي. حتی نسوار سګرټ د چا مخکې نشي وهلی. په غلط ځای کې که خپل عزت غواړې نشي ګرځېدلی. میډیا کې شهرت مه غواړئ. حسیب ځواکه، راتلونکې ولسمشره، ولې د یو افغان خور په لمن داغ ولګوه؟ حسیبه، ولې د یو افغان خور بې عفته کړله؟ ولې د یو افغان خور حریم دړې وړې که؟ ته زما خبرې رد که، نر غوندې رد که. جرأت وکړه زما له خوا نه لګېدلي تورونه رد که چې زه بیا شواهد راوړم. هر څوک چې په ما تور لګوي زه حاضر یم جواب ورکوم. هر څوک چې وي زه جواب ورکوم. زه پټېږم نه. هغه محترم خبریال صاحب چې نومیږي واشل، هغه په ما باندې تورونه لګولي دي. هماغسې ده کوم ټویټ کړی هماغه لیکل ما نشر کړي دي. مال په دې اکړه باندې محکمې ته حاضر یم. محکمې کې عریضه کوم. په لندن کې دی اوسیږي، په لندن کې کومه ځکه زما په ما یې تور لګولی ده. یوسف ځای کټ مټ د هغه ټویټ ما نشر کړی ده. تاسو یې د ما په ټویټر باندې کتلی شئ. نو سمیع یوسفزی چې په ما کوم تورونه لګولي دي، هر وخت زه ورته تیار یم. په هره محکمه کې چې وي د چې د کومو علماو نومونه اخیستي، هغه کې څه ژوندي دي څه وفات شوي دي، یاره تقریبا اکثریت یې وفات شوي. خو د هغه وخت ځوانان شته. د هغه وخت 1994 کې زه بالغ نه وم.